قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا د آل انډیا رادیو د بارانو خبرونو د پښتو څنګه ده. اوس د سیمه او د نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. لوستونکو ممتاز ولی یوسفزی په پیل کې د خبرونو سرټکی. لومړي وزیر نریندر مودي نن په ګرد هیواد کې په لړۍ کې ټولو لوري د کووډ 19 ستن وهلو پروګرام پیل کړ. لومړي وزیر نریندر مودي له سٹارټ اپ سره خبرې وکړي. هند او نیپال اړیکو، اقتصادیات او امنیتي موضوعاتو په ګډون د همکارۍ په یو لړ ډګرونو خبرې ترې وکړلې. هند او جاپان معلومات او مخابراتو ټکنالوژي په ډګر کې د همکارۍ زیاتولو لپاره هوکړلیک لاسلیک کړ. د هیواد د کووډ 19 وبا رغېدنې شرح 9.0.5 سلنه ته رسیدلې. مرکز په مرکزی حکومتونو په ادارو کې د معیوب کسانو لپاره پوسټونه اعلان کړي دي. اوس بشپړ خبرونه واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي نن په ګرد هیواد کې په لړۍ کې ټولو لوی د کووډ 19 ستن وهلو پروګرام پیل کړ. د پروګرام په پیل کولو لومړي وزیر وویل چې د هند واکسین په یو داسې ټکنالوژي جوړ کړی شوی دی کوم چې په هند کې آزمایل شوی او آزمایښت کړی شوی دی. دا واکسینونه د هند اوضاع په سمون خپلول شوی دی. نوموړي ویل چې دا واکسینونه به د کورونا پر وړاندې په جنگ کې یو قطعي بریا ور په برخه کې. لومړي وزیر ویل چې زموږ ډاکټرانو، قابلګیو، دارو درملو کارمندانو، د امبولانس ډرایورانو، آشا سازمان کارکونکو، د صفای کارمندانو، پولیسو او نور مخکې سر کارکونکو ملت لپاره خپل ژوند په خطر کې واچولو. نوموړي ویل چې د مایوسۍ په چاپیریال کې د بحران په وخت زموږ مخکې سر کارمندانو هیلې خپرولي او زموږ هیواد د ساتلو لپاره خپل ژوند قربانولو. لومړي وزیر ویل کله چې زموږ ساينس پوهان او ماهرین په هند کې جوړ واکسینونو تحفظ او اغیزمنتوب په حق لقانی شوی وو، نو یوازې د هغې وروسته هغوی اضطراري کارونې لپاره اجازه ورکړله. نوموړي ویل چې موږ په هیواد کې کابو 2300 آزموینې لابراتوارونه لرو. لومړي وزیر ویل اوس موږ د ماسک یا د مخ پټونې او PPE کیټونو لپاره په ځان اتکا لرو. ښاغلي مودي ویل چې کورونا سره زموږ جنگ په ځان اعتماد او په ځان بسیا کولو په حق لپاره شوی. دغه ګران جنگ ګټلو لپاره موږ خپل عقیده او باور هیڅ کله د لاسه ورنکړه. لومړي وزیر نریندر مودي نن ماښام ویډیو کانفرنس د لارې د پرارمب سٹارټ اپ نړیوال سرمشري ناسته وینا وکړه. دا دوه ورځنۍ یاده ناسته د صنایعو او داخلي تجارت د ودې لپاره شعبې او د سوداګرۍ ورصد صنایعو وزارت لخوا جوړ کړې شوې ده. دا ناسته 2013 میلادي کال د اگست په میاشت کې په کاټمانډو کې جوړ شوی د ګڼ سېکټور تخنیکی او اقتصادي همکارۍ بیمسټیک لپاره د بنگال خلیج څلورم ابتکار په ناسته کې لومړي وزیر لخوا د شوی اعلان تعقیبولو په توګه جوړ کړی شوی ده. په کوم کې چې هند د بیمسټیک سٹارټ اپ ستره غونډې د کوربه په کېدو ژمنه کړې. د هند او نیپال ګډ کمیشن شپږمې ناستې په ګډه د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر S جیشنکر او د نیپال بهرنیو چارو وزیر پردیپ کمار ګیاوالی پرون په نوې ډیلي کې مشري وکړه. ګډ کمیشن دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیز همکارۍ د ټولو اړخونو پراخه کتنه وکړه او اننوي نږدې ورسره دوستانه اړیکو نور زیات پیاوړي کولو لارې چارې ولټولې. دواړو خواو د اړیکو، اقتصادیاتو، سوداګرۍ، بریښنا، تیلو او غازو، اوبو، منابعو، سیاسي او امنیتي موضوعاتو په ګډون د همکارۍ په یو لړ موضوعاتو خبرې ترې وکړلې. د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د ګډ کمیشن د تیر ناستې راهیسې د شوي پرمختګ چې یو لړ دوه اړخیز ابتکارونه په مخه وبیول شي منل شول. په سیمه کې د کووډ وبا په مخه نیولو کې دواړو خواو ترمنځ نږدې همکارۍ ته پام وکړی شو. نیپال په هند کې د کوویشیلډ او کوویکسین په نامه د واکسینونو جوړولو کې بې ساري بریا په باب هند ته مبارکي ورکړه او نیپال ته د واکسینونو زر برابرولو لپاره خواست وکړه.
هند او جاپان پرون د معلوماتو او د مخابراتو ټکنالوژیو په ډګر کې د همکارۍ زیاتولو لپاره هوکړلیک لاسلیک کړ. دا هوکړلیک د مخابراتو، الکترونیکي او د معلوماتو ټکنالوژیو چارو وزیر روی شنکر پرساد او د جاپان کورنو چارو او مخابراتو وزیر ټیکیدا ریوټا لاسلیک کړ. دا هوکړلیک یو ویډیو کانفرنس د لارې تبادله شو. د مخابراتو شعبه او د جاپان د مخابراتو وزارت به د 5G په ټکنالوژي مخابراتي امنیت د هند په ټاپوګانو کې د ابتلې اپټیکل فایبر کیبل نظام په ډګر کې ګډې همکارۍ ته وده برابره کړي. دا هوکړه به د سپیکټرم چاره کولو، سمارټ کارونو، اړیکه نه لرونکي سیمو لپاره لوړې سویې پلیټفارم د ناورین چاره کولو او د ولس په ساتلو کې کومک وکړي. د هیواد د کووډ-19 وبا رغېدنې سره 9.15 ته رسېدلې. تیر 40 ساعتونو په دوران ټول ټال 14,970 کووډ ناروغان ښه شوي دي. ټول ټال رغېدلي کسانو شمېر 1,01,915 ته رسېدلی. د روغتیا وزارت ویل چې دا وخت د حقیقي قضیو پیټه د ټول ټال د مثبت قضیو یوازې 2% برخه تشکیلوي. وزارت ویل چې اوسمهال د هند د مړینې پیښو سره 1.44 ده، کوم چې په نړیواله کچه تر ټولو په کچو کې یوه ده. د هند طبي پلټونکي شورا تر مخې تیر 40 ساعتو په دوران له 8,03,000 څخه زیات آزموینې کړې شوې دي. تر اوسه د آزمایښت کې شوي د نمونو شمېر 18 کروړو او 50 لکو ته رسېدلی. مرکز په مرکزی حکومت کې 2014 میلادي کال د معیوب کسانو قانون په سمون د کسانو حقوقو تر لاندې د معیوب کسانو معیار سره سم د کسانو لپاره په مناسبه د مرکزی حکومت په ادارو کې 3,560 وظیفې یا پوسټونه اعلان کړي دي. په دغو پوسټونو یا وظیفو کې په ای ډلې کې 1,000 او 40 پوسټونه، په بی ډلې کې 515 پوسټونه، په سی ډلې کې 1,000 او 240 او په ډي ډلې کې 280 پوسټونه شامل دي اعلان کړي شوي دي. د هند یو 50م نړیوال فلمي فیسټیوال نن د ګوا په پنجي کې پیل شو. د پرانیستلو لمانځنه د معلوماتو او د خبرونو چارو وزیر پرکاش جاویدکر او ګوا مشر وزیر پرامود ساونت پښتون ماسپخین په 3 بجو د شیاما پرساد مکرجي په تالار کې ترسره شو. د سکال یا د میلاد د کووډ-19 وبا له کبله په ګډ ډول تنظیمول شوی. حیاتونه به په خپل ورسره سم په مجازي ډول د برخې اخیستلو اختیار ولري. له 200 څخه زیات فلمونه په قطار کې دي چې وښودلی شي. د ایټالي سینماګرافر ښاغلی ویټو ټورپو ستورا روتا تر د ژوندانه بریا جایزه ورکړ شي. سږکال بنگلادیش به پام کولو هیواد وي. د کورونا وبا دوام لرلو په رڼا کې د بنگلادیش حکومت د ښوونځیو تړل 30 جنوري میاشت پورې وغځولو. په یو بیان کې د لومړني او د لوړې زده کړو وزارت وویل چې زده کوونکي به د ځان ساتلو او د کورونا نورو ناروغیو څخه د ساتنې په خاطر په خپل کورونو کې پاتې شي. ټول ولسي شخصي ښوونځیو او وړکتون رخصتۍ 30 جنوري پورې غځول شوي دي. حکومت له مخکې څخه د لومړني ښوونځیو او د لوړو زده کړو د کچو اسنادو امتحانونه منسوخ کولو اعلان کړی دی. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د پارلماني او د ولسمشر ټاکنو اعلان وکړ، کوم چې په 15 کلونو کې لومړی وار ترسره شي او دا به د سږ کال په وروستیو کې ترسره کیږي. پرون عباس دفتر لخوا خپور شوی یو فرمان تر مخې د فلسطین مقاماتو کوم چې د اسرائیلو اشغال لاندې په لویدیځ غاړې کې محدود خپلواک لري د مئی په 20 نیټه د مقننه ټاکنې ترسره شي او د جولای په 11 نیټه د ولسمشر څوکۍ لپاره
رای ورکړل شي. امریکا د ټرمپ ولسمشر په اخرنۍ ورځو کې په ایران لسله قیودات لګولي. د امریکای متحده ایالاتو د جمعې پر ورځ په ایران، چین او متحده عربي اماراتو کې په هغو کمپنیو بندیزونه لګولي دي کوم چې د ایران اسلامي جمهوریت بارچالانه کمپنیو او عنعنوي وسلو خپرېدو په باب د ایران دریو کمپنیو سره تجارت کوي. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پای ته رسیدونکي ورځو کې په تهران فشار زیاتولو په موخه د ګامونو اوسنۍ لړۍ ده کوم چې د چهارشنبې پر ورځ پای ته رسي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل چې واشنگټن په اوو کمپنیو بندیزونه لګولي دي په کومو کې په چین کې اساس لرونکي د ژیانګ جین ماسکوټ سپیشل کمپنی او په متحده عربي اماراتو کې اساس لرونکي ایکسن چیورز بلډینګ میټیریلز شامل دي. د خبرونو پای. ایزانو سواورې پر روانو حالاتو یو تفسیره د تفسیري عنوان دی د هند عربستان د همکارۍ فورم غونډه. لیکنه د پدم سنگھ او جباړه وینا د هریندر کمار سواتی. د عرب او د هندستان د همکارۍ فورم درهم لوړپوړو چارواکو غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه. دغه ناسته د بهرنیو چارو په وزارت کې د کونسلګرۍ، پاسپورت او ویزې او بهرني هیوادونو هندي چارواکو سکریټر سنجے بټاچاریا او د مصر بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او په انجمن عرب کې د دایمي استازي سفیر محمد ابوالغیر په مشرۍ جوړه شوې وه. په دغه ناسته کې د عربي هیوادونو او د هند لوړپوړي چارواکو او د انجمن عرب عمومي دارالنشا برخه واخیستله. لوړپوړو چارواکو هغه تاریخي او تمدني اړیکې چې د عربي نړۍ او هند ترمنځ موجود دي یاد کړې او د سوداګریزو او کلتوري اړیکو همکاري یې د دواړو خواو د یو بل سره د تړلو په اړه پرګوته کړې. دوی د عرب او د هند همکاریو پیاوړی بنسټ، عالی ظرفیت او د عرب او د هند مرستې پراخه راتلونکې ستاینه وکړه او هغه رول یې هم ستایلی چې فورم یې هندوستان او عربي هیوادونو ترمنځ اړیکو ته وده ورکولو لپاره لوبولی شي. لوړپوړو چارواکو په سیمایزه او نړیواله کچه د دوړخیزو اندېښنو په مسلو خبرې وکړې او د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ میکانیزم پیاوړي کولو باندې ټینګار وکړ. په دې توګه به دواړخیزو ګټو ته خدمت وکړي او سیمایزه او نړیواله صلح او امنیت ټینګ وساتي. د با اعتباره بین المللي مشروعیت پریکړه لیکونو او با اعتباره هوکړو او حوالو لمخې په دې برخه کې دوی منځني ختیځ کې د سیمایزو مسلو او د کړکېچونو سیاسي حل په اړتیا باندې ټینګار وکړ. په ځانګړې توګه د فلسطین مسله په سوریه، لیبیا او یمن کې کړکېچونه هم تبصره شول. د نړیوال قانون د اصول سره سم د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د همکارۍ اړتیا او د تګ راتګ او سمندري امنیت تضمین لپاره ضرورت هم پرګوته کړی شو. چارواکو ټینګار وکړ چې هغه غیر معمولی شرایط او بېساري ننګونې چې نړۍ یې د کووډ 19 وبا د خپرېدو له امله ورسره مخ ته د جګړو او کړکېچونو ساحو په شمول نړیوالې او سیمایزې همکارۍ پیاوړي کولو ته اړتیا لري. دواړو لوریو د تشخیص او درملنې په برخو کې د هند او عربي هیوادونو ترمنځ د روانو همکاریو په اړه خبرې وکړې او د کووډ وروسته اقتصادي بیا رغونې لپاره د اړوندو ملي چلندونو په اړه یې نظرونه تبادله کړل. عربي اړخ د 2 کلنۍ مودې یعنی 2021 او 2022 لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړیتوب په توګه د هند د ټاکنې له امله هندوستان ته مبارکي وویله. په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د هند دوامدار رول ته او په ځانګړې توګه د سیمایزو مسلو په اړه دوړخیزې اندېښنې په اړوند هندوستان ته سترګې په لار دي. لوړپوړو چارواکو د عرب هندوستان د همکارۍ فورم په چوکاټ کې د اقتصاد، سوداګرۍ او پانګونې، انرژۍ او چاپیریال، زراعت او خوراکي امنیت، سیاحت او کلتور، د بشري سرچینو پراختیا، تعلیم او روغتیايي پاملرنه، ساينس او ټکنالوژي او رسنیو په شمول د همکارۍ زیاتولو په لارو چارو هم خبرې وکړې. د هند او عربي هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې باید په سیاسي کچه د ستراتیژیکي ملګرتیا او د دوړخیزه تفاهم ته وده وکړي. د هند او عربي هیوادونو د اقتصادي بوختیا کلیدي عناصر د انرژۍ امنیت، د خوړو خوندیتوب، د بشري سرچینو تبادله، د سوداګرۍ او پانګونې وده او قوي اړیکې
لخوا مشخص شوي دي. د هند او عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې سو اړخیزې او پراخې دي، خو صلاحیت یې د ماهرینو له پلوه لوی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت په وینا د هند د تیلو وارداتو 53 سلنه او د غازو د وارداتو 41 سلنه د عرب سیمې څخه راځي. هند په عراق، سوریا، لیبیا، متحده اماراتو، یمن او سویل سودان کې د تیلو بلاکونه لري. د شراکت نوعیت د پیرودونکي او پلورونکي ترمنځ د هایدروکاربن اړیکې څخه د جریان او ښکته پروژو کې برخه اخیستلو پورې او تصفیه کولو کې ګډ کار او د تیلو ستراتیژیکي زیرمې رامنځته کول دي. په داسې حال کې چې دواړه هند او عربي سیمې په اقتصاد کې د اصلاحاتو او بدلون راوستلو کې بوختیا لري، قوي سیاسي تفاهم او د خلکو ترمنځ نیکمرغي پراخه امکانات برابروي چې اقتصادي بوختیاوې لوړې کچې ته ورسوي. دواړو لوریو د فورم د ګډ فعالیتونو پر مهال ویش باندې موافقه وکړه. په دې کې د عربي هندوستان کلتوري فیسټیوال درهمه ناسته، د انرژي په برخه کې د عربي هند همکارۍ او سمپوزیم، د لومړي ځل لپاره د عرب هندوستان پوهنتون د مشرانو کانفرنس، دوهمه د میډیا په برخه کې د عرب هندوستان همکارۍ سمپوزیم او د عرب هندوستان د همکاریو کانفرنس شپږمه غونډه هم شامله ده. د عرب هندوستان د همکارۍ فورم د وزیرانو دوهمه ناسته به په نږدې راتلونکي کې په هند کې ترسره شي.